الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات رمضان مبارک تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کہ الصوم جنة. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا روزه چې دا ډال دی. محدثین دا لیکلي دي چې پیغمبر علیہ السلام روزه ته ډال ویلي دي. د ډال باندې حفاظت راځي د دشمن نه. او زمونږ استادو لوی دشمن چې دی دا شیطان دی او بل نفس دی. دا شیطان او نفس په انسان باندې هغه کارونه کوي چې بل څوک یې پې نشي کولی. رسول الله مبارک فرمایلی دي: اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك. ستا په لویو دشمنانو کې هغه ستا نفس دی چې ستا د دوو ډډو په مابین کې دی. دا به تا تباه کولو ځای ته به دې غورځوي. دا به تا تباه کوي، تا به خرابوي. او بل شیطان دی. قرآن عظیم مبارک کې راغلی دی: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دا شیطان ستاسو دپاره لوی دشمن دی. نو اے مسلمانه په ځان کې غیرت پیدا کو، تم ورسره دشمني وکړه. تم په دشمنۍ سره ونیسه. د ده تابعداري مه کوه. دې سړی تباه کوي.
یو دقه شیطان او بل دا نفس دا خود زمون تا سره چې دی دا نفس زمون سخت دشمن دی دی به دقه شکارونه تا لګوري چې دا روجه به د باندې خرابوي دا تراویح به د باندې خرابوي ختم به د باندې خرابوي نومې د دین کار چې دی هغه به پتا خرابوي او ګوره وته مسلمان دې ته وایي روړه چې د ده به تمه د یو خدای نه وي دی به د تمه د بل چا نه نه لري د خان صاحب نه خان صاحب به شي د مالدار نه هغه ته به ماما خورایي کېږي نه د هغه نه به تمه نه کوي د مالدار سړي نه یو به تمه د چا نه نه ساتي ښه دې ته مسلمان وایي او دویمه یره به د غیر الله نه نه ساتي د غیر الله نه به یریږي نه قرآن عظیم کې راغلی دی ولم یخش الا الله کامل مسلمان هغه دی چې هغه به یره د یو خدای نه وي مولانا روم فرمایی امید و حراشت نباشد ز کس همین است بنیاد توحید بس چې نی د غیر الله نه یروي او نی د غیر الله نه تموي دا څنګه بنیاد د توحید دی دا څنګه بنیاد د توحید دی دا دو سیزونه بزان سره یاد لري فهم کو خان بابا یا وغیرہ دیته چې ماما خورایي نشي غني روجي بیا منی شا زره ته ما فهم کو چې روجو نه نشي فهم کو چې تراوو کیوں نه درېږي اسه ځان متوا کوا چستا دا سے تمه د غیر الله نه پیدا شو سره دغه نه چې هغه به سم نه منګه پدې یو ځای کې دیرو طالبې په وخت کې د کلی یو سړی وو مشر سړی وو خلکو به خیال ساتو هغه ډیر خيار سړی وو یو ورځ راغی هغه ځکه د جمعې پر ورځ باندې په دغه ورځ چې د روستو راغی نو کله به مخکې راته هغه ځکه کېناسته او دې خورا نه غي رسول الله د دې نه منع کړی دا چې د جمعې پر ورځ سړی روستو راشي او بیا د خلکو په سټونو باندې قدمونه علي او مخکې ځي انکه زیوی هغه بل خبره ده هغه بیا پدې کې نه ده چې مخکې ځای خالی وي او سړی راشي پکې کېني پروانه لګي هغه هلته کې کېناسته بیا خلکو ته وی چې نه وی پرانام کېنه پرانام وی ځان له ایمان مخ خرابوي وی زه بدل تناسته ایمان ځان له مخ خرابوي ځان له ایمان مخ خرابوي پرانام کېنه وی زما نه کدونه تمساته او زمانه دون خطر کوي دون خطر زمانه کوي انه ځان له ایمان مخ خرابوي وی پرې کینه به په دغه کینه هغه داسې سړی وو هغه موږ په خپل سترګو لیدلو بلکې موږ سره دغه معامله وه چې څنګه به دغه شو چې څنګه به سړی راغی چې دا روزه براغی اختر براغی ورکوټي اختر روزه غټ اختر
دغه کلی کې چې څومره غریبانان کسانو هغه زمانہ کې هغه ټي بورې یو بورې وړ بیا واغشتل هغه یو ټیم بیا واغشتل او چینی په هغه زمانہ کې یو بوجه بیا واغشتل هغه ته بوجه دا چې دړې دو دړې به ولې چې واغشتل روجي بیا واغشتي نری روجي غټي روجي مې دا بیا غریب سړی کار لګل بیا بل په ار روجه کې او په رمضان کې دومره سخی سړی مان ولیدلې خدای دې اته واړه جنت نصیب کړي دومره نیک سړی خلکو ته ایمان مخ خرابوي ایمان دونه تمام مکوي وې زدل ته بناسته معذور سراغلی رسول الله وی شروع ته بکینی هغه بچدا چې چاو کو هغه به ایمان خپل مخ خرابوه بس دا چې تما کول د خان نه د مالدار نه او دا چې وته ما خړې کې دل او پاسه گو کې نو اخوا کې گو د خوا کې گو دې سړی لموز نه ده پکار د خدای سره شریک پیدا ک په خدای مې د قسمی د دې ایمان تلې دی هغه رسول الله ته یو سړی علي شه مبارک راغی وي مو خدای رسول الله په دین کې وی ټیک ته کنه کته د رسول الله په دین پاتم شي کنه تا نه خو ایمان په دې کې لاړ روزه خډیر معمولی خبره دجی او تراویح او ختم خډیر معمولی خبره ده تا دا الله سره شریک پیدا کو دا غیر الله نه دون تمکای دا غیر الله نه دون یرا کوي دې ځکه اوسړې دې دا موحد په تاسو پیژنې دا هغه چې کلی کې کم بدمعشي نو هغه ته مامره خوري کیږي مالک دا څنګه توحید دې ته خدای هغه ته یریږي هغه نه یریږي را یریږي نو هغه سره خبرې کوي چې اسنه چې په ما چې حملونه کې مې دا څنګه توحید دې دا خدای غیر الله نو یریدو ما ستاسو خدمت کې عرض کوم مسلمان وروړه دا روزه ته پرېدا او تراویح دا وکاو منګه دا روزه بم نشو دار تراویح بم کو ختمه او ير بد یو خدای نه دبل چانه بنئ دبل چانه به بالکل نه خدای دې آرام کې کتا سره دا غیر الله سمو کی ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې دا نفس په بتا هغه کارونو کی دا نفس تا باندې دغه کارو کې چې خدای سره دې شریک پیدا کو علي شه پتوي ټیک ته کنه د رسول الله په دین کې کو خود کده د رسول الله په دین فاطم شوي کنه کې دې شي چې پاتې نشي نو رسول الله روزه ته ډال ویلې دي پدې به ته د خپل نفس ته د خپل دشمن نه بچي او بل به د شیطان نه بچي خیر رسول الله وسره یو ټکی کې خودلې دي چې د دې روزې دون لوی مرتبه ده خو ما لم يخرقها زمرګرو ته چې ما پدې ما لم يخرقها کې په معنا د مادام دي مادام لم يخرقها ترکمه پوری چې د روزه سرلی نه دا روزه شلولی نه او دا روزه په خپل ځای وی روزه ته سری شوی نه جامه باندې چلاس کې دیو سری کې چې سری کړی نه علماء دالک لیدي چې روزه د تانه سری نشي د دې لپاره شپږ خبرې پکار دي شپږ آداب ول پکار دي اکابر علماء لیکلي دي لکه امام غزالی احیاء العلوم کې لیکلي دي چې د دې لپاره شپږ
آداب پکار دی، پس تاغې نه روجه به د سریوالي نه بچي. یو د آدابو د روجې نه دا د دې روجې پتا دا حق دی چې ته به دا سترګې په قابو کې ساتي. ستا روجه ده د سترګو بم روجې، او بیا د سترګو روجه چې ده د خوراک او د سکاک د دې نه به روجه صرف دروځي، او د دغه نه روجه به د شپې وي، او د خوراک او د سکاک نه به روجه یوه میاشي دروځي د شپې نه. او دا زه چې کوم ټکي یادوم چې د سترګو به روجه وي نو دا به 12 میاشتې روجه تر عمر پورې به دا روجه نو دې سترګو باندې چې دی دا به قابو کې وساتي. پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې دا سترګې چې دی دا د شیطان غش دی، او په دې باندې ډېر خلک د ښکار کړو. دا د شیطان غش دی چې ورغورځي، او خلک یې په ښکار کړو، خلک یې مړه کړو، تباه یې کړو. تر دې پورې علماو لیکلي دي چې روجهدار مسلمان چې دی خپلې ښځې ته دی په نظر د شهوت نه ګوري، او ښځه د خاوند ته نه ګوري. څه پرهیز وکړه په دې ټیم کې، لیکن کوي قتل روجه ماته نه ده، خو ادب یې دا دی چې د خپلې بیبي ته دی په نظر د شهوت نه ګوري. دا خپلې ژبې دا سترګې به دی په قابو کې ساتي. دویم ټکی چې دی ادب د روجې دا دی چې دا ژبه په قابو کې به ساتي، دا به د غیبت نه ساتي، دا به د چغلې نه ساتي، دا به د دروغو نه ساتي. اکابر علماء دا لیکلي دي چې کفر پسې دویم نمبر ګناه کومه یوه ده، کافر کېدل دي، خدای او رسول نه منل دي، آخرت نه منل دي. دویمه ګناه په کفر پسې کومه ده؟ نو بعض علماء لیکلي دي چې دویمه ګناه په کفر پسې یو مسلمان په ناحق وجل دي. دا دویم نمبر ګناه ده په کفر پسې. ډېر علماء لیکلي دي چې نه، دا کفر پسې دویم نمبر ګناه دروغ دي. دروغ سنگینه ګناه ده. د قرآن شریف کې راغلي دي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. د دې منافقانو د پاره عذاب درناک دی په سبب د دروغ د دوی. حضرت طالبانو ته هم چې دلته خدای داسې نه وایي ولهم عذاب علیم بما كانوا ينافقون، او دروغ ځکه چې دغه نفاق منشأ چې دی نو دا دروغ وه، هغه نفاق هم د دې دروغ نه جوړ شوی دی. نو دروغ لویه ګناه ده. د غیبت نه به ساتي، د دروغ نه به ساتي. بعض علما شته هغوی دا ویلي دي چې په دروغ او په غیبت باندې روجه ماتیږي، بیا بیا نشي، دونه ده چې کفاره پې نشته. کفاره دې ته وایي چې یو مسلمان راولګېده او د سهار اذان نه وروستو د نیت ته روجې وکړو، د هغې نه تې روجه په ټوله ورځ کې په هر ټیم چې ماته شوه، که 10 منټه پس مي یو سړی راغلی و، نو ما ورته ویل تاسو دواړو باندې روجې راوړې دي، یو شپېته روجې به نیسئ. چاته چا نه وي واده کړی و، کار ته خراب شوی دی. یو شپېته روجې د باندې رالی. دا د دې کفاره ده. پرله پسې یو شپېته روجې
بله کفاره د دې چې تکیدی شي. دا د رمضان یو روزه چې ده وینا یو شپې تر روزې د یوې روزې د پاسه رالی. بل حدیث کې راغلی دي چې یو مسلمان د رمضان روزه ماته کړه، یو روزه قصدن عمدن وخوړله او بیا د دې ورځې نه دې روزه شو او تر قیامت تر ورځې پورې دې جمدې او روزې نیولې د هغې ثواب به ونه ګټي. د یوې روزې ثواب به راوانړئ په تمام عمر کې. دې کې دومره لوی کمال دی. دا یوه روزه د خدای کې لوی کمال دی. دا یوه روزه مستقل عمل دی، مستقل عمل دی. دا یوه روزه مستقل عمل دی. دا یوه روزه. او جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې د نومي مسلمان او د مسلمان زنانه روزانه یو دوا د شپې یا د ورځې الله قبلې د روزې په برکت خامخا یې قبلې خامخا. دعوت مستجابه ټکی د حدیث مبارک کې دا چې دی کنه ناوی وی چې په دې غیبت باندې روزه ماتیږي، په دې دروغ ماتیږي. ازمنګ علما وی چې نه ماتیږي لیکن ثواب ډیر معمولی شو، ثواب ډیر کمزوري شو، معمولی شو. پیغمبر علیہ السلام مبارک پیغمبر علیہ السلام مبارک چې په زمانه کې یو دو زنانا روجې ډېر سخت تنګ کړي، دو زنانه روجې تنګې کړې وي او قریب وه چې روجې ماته کړې وه، دومره روجې تنګ کړه. پیغمبر علیہ السلام ته خبر راولېږه، صحابه کرام ناستو مسجد نبوي مبارک کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک هغوی ته دوه پیلې ورکړې، اعلان شه دغه زنانو ته وایي چې په دې کې قی وکړئ، قی پکې وکړئ. د پیغمبر د خدای حکم. صحابه هغه پیلې یوړې، هغوی ته وایي چې قی پکې وکړئ. هغه هم د رسول الله خبره خو چا غورځولی نه شوه، قی یې وکړ چې ویې که که نه ناغې کې ټوټې د غوښې او وینې رالی، وینې پکې رالی. هغه پیلې د وینو د غوښو نه ډکې شوې. رسول الله صحابه وی خدای پیغمبره په دې راز پوه نه شو. وی دوی روژه نیولې ده او د مسلمانانو په غیبت یې ماته کړې ده، وی د هغې په ځای یې غوښې خوړلې دي. او آیات کې مراغلی دي چې دا غیبت چې دی ته د مسلمان کې دا چې دی لکه د چې غوښې خوري پس د مرګه. نو دا بساتې، دا ژبه بساتې، د غیبت نه مساتې ورنګې نو روژه به دله خرابه کړي. ادې نه دا معلومه شوه دا روژه او ختم کې ودرېدل دا بدني طاقت نه غواړي، دا ایمانی طاقت غواړي. دا هر سړی نشي ودرېدی. ګورې دا ایمانی طاقت چې ورسره وي نو دی به ختم کې ودرېږي، په دقه خوشحاله شه. دا بدني طاقت غواړي نه غواړي. دا روژه چې دی که نه دی پاسکانو ته ډېره ګرانه وي، نیکان ته نه خبر هم نه دي. راځه زمونږ ملګري دي طالبان پرون مونږ نن یو لسنیمو بجو پورې سبق ویلی دی. بس دا شستړی ما ډېر بس ټیم د دمې نشته دی. او هغه چې دی که نه موږ په باندې دغه 20 منټو په 1 بجه باندې بس کړی، د 7 بجو نه
دې ته روژه وایي ته ټول ورځ ودی دا روژه ده. دا روژه خو ماشوم نیوي شي ښه بیا ختم ته او بیا د 2 سپارو ختم اسیاریانې به د مسلمان ته وګورئ چې د 2 سپارو ختم نزي یا لکه ستا د ایمان سره څه پاتې شو، ستا د ایمان سره پاتې څه شو، د 2 سپارو نه ته لاړې، دومره کمزوري ایمان چې 2 سپارو ته هم نشي ودرېدی او ټوله پې څه کم 1 غنټه لګي په تراوو په منځونو په هر څه. یاره دا څنګه مسلمان یې، دا روژه سله نشي. بل په دې اریان یم، زه په دې اریان یم چې ته ختم کې ونه درېدې نو ستا زوی به څه ودرېږي. نو تا یو طریقه جوړه کړله، ګوره فکر کوه، تا طریقه جوړه کړه ته په ختم کې نه ودرېږې نو ستا زوی به په ختم کې وایي بچه دا څه شی دی، دا خو څه دین نه دی بس. نو تا یو طریقه جوړه کړله نو ته سله دا روژه نیسې، خو مې نیسه که نه نیکبخته. ولې دا رمضان کې خو یوازې روژه نیول نه دي، هلته بېګا یو هلک راغی نو ما ورته ویل هلکه ما تا نه خو د جمعې لمونځ لاړ نو دا روژه ډېره ضروري ده او که دا د جمعې لمونځ ضروري دی. یاره وروره دا ستا څنګه روژه ده، ته راته که نه تحقیق کوو که نه تا سره تحقیق کوو چې ته د خدای کتاب ته 2 سپارو ته 3 سپارو ته نشي ودرېدی نو تا دا طریقه جوړه کړه، ستا زوی به نه ودرېږي، د هغه زوی به نه ودرېږي، د هغه به نه ودرېږي، معامله ټوله خرابه دې کړه. نو قرآن عظیم کې راغلی دي نکتب ما قدموا واثارهم، د عمل به م لیکمه او د چې کوم کور کې کوم عمل رواج کا هغه به م لیکمه، هغه به دام ته رواج کا کنه، رواج دې جوړ کا کنه په کور کې. ته ورشه زنانه په ختم ودرېږي په ایمان. دلته راغلي وي موږ 10 کسان زنانه یو، 10 کسان زنانه دي ختم کوي، مې امام به په منځ کې ودرېږي. امام چې دا هغه بیبي چې کوم قرآن شریف وایي هغه به په منځو کې ودرېږي، مخکې ودرېدل دونه مقام دی له خدای نه دی ورکړی. ختم شروع دی، ختم شروع دی، زنانه یې کوي مخکې، زنانه ختم کوي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم وروره چې الله یې اوس ته بله خبره کوم چې الله په دې ختم کې ودرېولي، بس دا ډېره ده چې نور څه ونه غواړې، ښه نور څه د خدای نه ونه غواړې، بس دغه ډېره ده چې قرآن شریف ته ودرولې او چې وی نه درولې نو بس دا کمبختی او دا بدبختی او سپېروالي ډېر دی، نور یې څه کوي. ځکه چې تا سره دونه مینه نشته چې خپل محبوب کتاب ته مو نه درولې. زمونږ یو استاد منطقي هغه به اثر کې خبره په توفیق او په سلب توفیق کې ده، خبره په توفیق او په سلب توفیق کې ده چې خدای تعالی توفیق درکو نو دقه دې ډېره ده، چې تا نه توفیق واغشتو دغه بد نصیبي بس ډېره ده. دا صاحب دغه شاعر ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې دې دا یوازې د ورځې خبره نه ده چې د دې د شپې ځان له معامله ده. نو بله به د دې ژبې به خیال ساتئ او په دې به غیبت او دروغ او دا خبرې به نه کوي. او دریم چې دی که نه دا به د روژې نه دا ده چې تا نه روژه خرابه نه شي. نو بله دا ده چې دا غوږونه به لکه څنګه چې ژبه ساتي د دروغو د غیبت نه، دا غوږونه به هم ساتي، دا غوږونه به هم د دې خبرو نه ساتي. منطق الطیر کې فرید الدین عطار مبارک فرمایلی دي چې چشم بندو لب بندو گوش بند سر حگر نبینی بخندن مما. الا دا سترګې د قابو کې وساته،
په دې سترګو باندې مارته وی چې سترګو به روژئ ټي وي ته پې مه ګوره اوس خو پکې دا بل شی راغی خبره خلاصه شوه جي اوس د دمبازۍ یو زبردسته خبره بله راله ځای په ځای خلکو ولګول د دې علاقې علما دي هغوی پې څه فتواګانې ورکړي دي هغه سړی هم روژه نیسي هسې رواج دی نیکبخته دا روجې نیول دا شریعت نه دی دا رواج جاری دی دا څه بلا ده دا بل کیبل دی کیبل دی که څه بلا ده دې باندې د دې علماو د علاقې څه خبرې دي د ایمان متعلق او کنه علماو پې څه اجماع کړې ده هغه کیبل هم لګولي دي روژې هم نیسي مارته نه وی چې هسې رواج دی د خدای معامله جدا شوې ده هغې ته هم پې ګوري نه ده دا څه روژه ده اوس د ده د روژې سره څه پاتې شو یا لکه څه د دې روژې دا رواج ولې چلی د دې رواج څه معنا شوه نو ګوره هغه وایي چشم بندو لب بندو گوش بند سر حگر نبینی بخندن بما جب سترګې د قابو کې وساته غوږونه د قابو کې وساته جب د قابو کې وساته که بیا رازونه د خدای طرف ته ونه لیدل نو راشه ما پورې وخانده دا خبرې به په قابو کې وساتې درې اندامه شو څلورم تمام بدن با د ګناه نه ساتي لکه مثلا سوزکی کې په گاډي کې ناستې مخامخ زنانه ده ځان به ساتي دا کونډې به وسره نه لګي دام حرام کار دی شپې به وسره نه لګي تمام بدن به د ګناه نه ساتي ټول بدن قبلې ته که د شا راوسته که نه د خوب په ټیم کې خراب خوبونه به ووینئ بس ښکاره خبره ده ته قبلې ته شا راوله خانه کعبې ته بس داسې خوبونه به ووینئ چې داسې کار بدل پیدا شي چې یاد به ولرئ نو دا تمام بدن به ته په قابو کې ساتې د ټول بدن به روژئ د تمامو اندامونو به روژئ زر زر مختصر وایم خیر دا زما درېیمه جمعه ده چې زه په رمضان کې لګیا یم تاسو ته چې رمضان ډېر اهم شی دی لوی نعمت ته خدای دی دا روژه چې ونیسو دا قرآن شریف مبارک وایو نو تمم پیدا شي چې امید دی چې خدای به هم که خیر وبخي یقین په خدای وکړه علم تمه پیدا شي د دې نه خو وروستو داسې ته یېرېږو چې غږ بیا نه کړه داسې ته یېرېږو چې غږ بیا نه کړه په دې کې ستم پیدا شي چې الله امید دی چې خدای مهرباني وکړي او پنځم ټکی چې دی نو هغه دا دی چې د ماښام په ټیم کې به ته په حلالو روژه ماته یو مسلمان تعالی قجور او یا څه شی درکړو والته نه بعضې سړی وایي نه زه په خپل باندې روژه ماتوم نه جي هغه نه واله په هغې چې مسلمان دی او سودخور نه دی رشوتي نه دی نور معامله د حرامو نه ده په مسلمان ښکلي ګمان کوه ښکلي ګمان پې کوه واله او که دا درته پته دی چې سودخور دی نو بیا خدای ځان ساته او دقې باندې روژه ماته که تاله به هم الله ثواب درکړي او هغله به هم الله ورکړي خپل ماتول څه معنا دا صبروان نه لري راځه د کراچۍ کې داسې کسان شته چې دې روزه کې د ګجرانو میخې وي هلته میخې ډېرې زیاتې دي لاهور کې هم ډېرې دي لاهور کې خو ما په خپلو سترګو لیدلې دي او د هغې دپاره باقاعده چې دې سبیلې وي غټې سبیلې ګجرانو ته ووایي چې د دې لسو میخو یا د شلو میخو دا پیر وړه په دې سبیل کې اړوه هغې پسې د روح حفظې بوتلې راځي په ګاڼو کې روزانه په ګاډي کې دا پکې ورماتې کوي
او هغه کې شیبه په لارو باندې وور وروړي دې سبیل کې واچوي مسلمانانو ته وې د دې سبیل نه شربت سکای مسله ده د روح حفظه شربت دی او بل پکې پی دی مکه معظمه کې زه معتکف ما یو سړي سره خبرو کړ ما ته وی تراشه دا ډوډۍ وخوړه هغه نه بیا ما تاسو کده کراچي وو وی زه روزانه خانه کعبه مبارک ته پېشمنی راوړم نو ما وی سونه راوړي نو ما ته دا هغه ځای 10,000 ریال یاد کړ د 10,000 ریالو وی زه روزانه پېشمنی راوړم دا سه مسلمانان شته منګه کور کې روزه ماتو دا زمونږ حالت ته جی او بیا دې دعویم کوي پکار مجال شته چې چاله ورکی ما ته وی دا طالبې سړی مې ته خو دا اته چې کم دې کنه نیک سړیو چې دا روزه بران لاله اته غریبانو کړه دا غټي بوجه به دوړو لیکلي به دا والا غټیم به ولولې کو روزه به ولولې کلی نره غټي دا به خلکو لګلې دومره صحابه کولا ما تاسو سره هغه تفصیل د خپل طالبې وکړو هغه چې کنه نو بل بدای چې په حلال شی به روزه ماته او دا یاد لره بس چې ته څومره خوراک کې کنه خو خېټه بل ډکه نه غوري د کول تبای دا کده ډکه کړه کنه د روزي مقصدونه شو مقصد د روزي را نه گئی ډېر بل ډکه نه خېټه بس چې څومره خوري کنه دومره بخوري چې ستا نور شوقم کی او سره څومره چې دا سړی سړی پورې ده د سړی سړی پورې خبره ده او ډېر ډکول چې دی کنه زکه د دې روزي دا مقصد دی چې صفت ملکی پیدا شي او بهیمی خراب شي بهیمی منه د ساروی صفت قرآن شریف کې راغلي دي د ساروی صفت چې د خوراک ته ډېر خېټه ډکول دي نو د ساروی صفت خراب شي او ملکی او د پرشتي صفت پیدا شي او چې سړی خېټه ډکه کړه ماخام کې بیا په دغه کې بیا په ماسوتن کې بیا بدرېټه مخوراک ته هغه د روزي مقصد چې کم دی هغه ونه شوږي دا بکای ضرور د دې ټول د دې روزي پتا حق دی ته د کور مشري الا ته په دې ختم کې ودرې ګان استاد وی بم سبو درېږي و هوي کته مرشوي وای بچا پلار زما بګوره ختم کو او د خپل پلار طریقه نه نو چې مشري نه کوي نو کشري څنګه هغه اذا كان صاحب الدار زاربا للتبل فلا تلومن اولاده بالرقص وای چې صاحب د کور مشر تنبل وای تنبل شاعر وای چې صاحب د کور مشر چې دی تنبل وای یا ټي وی دی یا د قصې رواني کړی دی نو فلا تلومن اولاده بالرقص نو کاغه زامن او لونه غړي کې نو پروا مکوا خو دې وته تنبل وای کنه د ول طریقه رو وستل کنه چې دې تنبل وای هغه به ضرور غړيږي اصل کې تبعید دوکړه امانت سورۃ یاسین ویلې دي سورۃ یاسین کې دا ټکي دي چې الله بد فساد لیکل کوي ځکه تابع کې طریقه د رسول الله پرې خو دا او شپږم ټکی دا دی د روزي ادب چې کله د روزه ماته او روزه دې ماته کړه نو بیا به دعا کوي چې الله دا په خپل جناب کې قبول کا یا الله چې دا د قبلې دوم لایق ده کنه حسن بصری روانو خلق خندل لا خندل بصره کې هغه وخت کې ټول خلق اولیاء د نن زمانه لوی ولی د هغه زمانه می سړیو حسن بصری خوش لوی ولی د خدای دی وی خندل لا خندل نو ویاله کانو وی دا ولی خاندای یره وی شه بروجی مونی وی ډیر شو دی کنه او اختر دی وی به چا تاسو ته خبر کوم وی تاسو علی خان دی که تاسو ته دا پته چې روجی الله قبول کړی دی او کني قبول کړی نو بیا بسې وی هغه ټول لکان په جنا شو یو واقعي ته خو جنا په کار ده کدا روجی قبول کړی نی بیا بسې دا زمونږ استاد روجه کې مارته وی د قری
مسلمان د ایمان نخلا شو، دی مسلمان دی په یو څو خبرو د ایمان نخلا شو. لہذا د دیو جنا منګو تاسو په د دې رمضان ټول آداب دی الله موږ له توفیق راکړي. خو ما تاسو وی چې لوی خبره د خدای توفیق دی او کنه لوی نصیب د انسان د خدای توفیق دی. الله دې موږ ته خپل توفیق راکړي.